سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به وای. ګرانو ملګرو، څنګه کولی شو چې موږ په خپله فیسبوک پاڼه باندې لایکونه او فالوورز پټ کړو؟ د لایکونو او فالوورزو د پټولو ګټه دغه ده، کله چې یو څوک زموږ فیسبوک پاڼه ګوري او زموږ فالوورز کم وي، نو بیا هیڅوک نه غواړي چې زموږ پاڼه فالو او لایک کړي، ځکه چې هغوی دا فکر کوي چې دا یو عادي پیج دی. نو امکان لري چې زموږ پاڼه لایک او فالو شي. نو که غواړئ چې دغه سیټینګ په خپل پیج کې وکړئ، نو راځئ دغه ویډیو زما سره تر پایه وګورئ. نو را به شئ ملګرو، خپل پیج به خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل پیج خلاص کړو، بیا پاس راشئ، په مور باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په مور باندې کلیک وکړو، بیا به لاندې راشئ، دلته به تاسو په ایډیټ پیج باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ایډیټ پیج باندې کلیک وکړو، دلته به بیا سایډ ته راشئ، په ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. بیا به لاندې راشئ، دلته به تاسو په ویډیو پیج باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ویډیو پیج باندې کلیک وکړو، بیا به راشئ په اپلای ټمپلیټ باندې به کلیک وکړئ. بیا به پاس راشئ، په سیو باندې به کلیک وکړئ. دوباره به راشئ خپل پیج ته. اوس به وګورو چې زموږ فالوورز پټ شوي دي او که نه. نو تاسو وکتل چې زموږ فالوورز پټ شوي دي. مننه کوم، تر بلې ویډیو ښې چارې.